د کابل جلال آباد لوی لارې اصلي مسیر د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ پرانستل شو. د کابل جلال آباد لوی لارې اصلي مسیر د ټولګټو وزارت د فني او تخنیکي پرسونل د تیر 3 ورځنیو هڅو په پایله کې پرون ماښام شاوخوا 9 بجې د دغه وزارت د سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني او د کابل ولایت د ترافیکو د عمومي رئیس پښتون کې د هر ډول ترانسپورتي وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو چې د مهال بار وړونکي او مسافر وړونکي وسایط کولی شي په یاده لویه لار له دواړو لورو تګ راتګ وکړي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لویه لار 2 اونۍ وړاندې د کابل ولایت د دروازې په 3 کیلومترۍ سیمه کې د غرخویدنې له امله د 2 ورځو لپاره د ترانسپورتي وسایطو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې وه چې له بندېدو سره یې هممهاله د ټولګټو وزارت لخوا د ملي دفاع وزارت په مرسته د ترافیکي وسایطو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي مسیر جوړ شو چې د یو قطار وسایطو د تګ راتګ ظرفیت یې درلود، خو وروسته دغه فرعي سړک پراخ شو چې د مسافرو وړونکو وسایطو د تګ راتګ ترڅنګ له دغه فرعي مسیر څخه بار وړونکو وسایطو هم تګ راتګ پیل. ټولګټو وزارت هڅه کوي چې د هیوادوالو د هوسا تګ راتګ او سوداګریزو توکو د خوندي او چټک انتقال په موخه غوره ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته کړي.